دریم نمبر مسجد ته ماشومان لیونی دا داخلول او مسجد ته راوستل که چرته کې ظن غالب ګمان دا وي چې دی با دا مسجد پلید کې لیونی دی یا ماشوم دی شاید چې دی تشه متیاز وکړي ډک او دسماته وکړي او دا غالب ګمان دی نو بیا مسجد ته راوستل دا حرام دي. څه شی دي؟ ټول وایه څه شی دي؟ حرام دي. حرام البته که یو ماشوم داسې وي چې غالب ګمان ستا داسې نه دی چې دی به دا مسجد پلید کي او ماشوم په ښه بد باندې پوهېږي نو بیا هم داسې ماشوم راوستل ګرچې حرام نه دي خو مکروه دي. څه شی دي؟ مکروه دي. هر هغه ماشوم چې هغه د مسجد په آدابو نه ناخبر وي او مسجد باندې نه پوهېږي. دلته به زه یو مسئله درته بیان کوم ما ویل وروسته به کوم خو دلته یې ختموم. هغه دا د محترمو چې مسجد ته ماشومان راوستل تاسو ته ما وویلې چې که غالب یقین وي چې دی به مسجد پلیته یو بیا خو راوستل حرام دي. که غالب یقین نه وي نو بیا هم مکروه دي. ښه نه دي. ښه نه دي. صحیح دی. یو ملا صاحب بیان مې بله ورځ واورېده چا په فیسبوک باندې شیر کړو. هغه استدلال کوي په استدلال غلط دی. استدلال د نبی صلی الله علیه وسلم د دور د یو واقعي نه کوي. یو صحابي راغی غالبا اقرا ابن حابس رضی الله تعالی عنہ دا باندچی صحابي و د آدابو نه ناخبره صحابي و. د مسجد نبوي ته راغی او مسجد نبوي کې تش او دسمات ورغلو تش بولې خوشي کړ. صحابه کرام چې وکتل چې دا کس په مسجد نبوي کې بول کوي نو ورپاسېدل چې وی وای یا منی کې خبري ورته وکي. نبی علیہ السلام ما پرېږدئ داسې مه کوئ مګو چې دی متیاز وکي. دې کې حکمتونو یو حکمت دا نبی علیہ السلام شفیق و رؤوف و مهربان ذات په خپل امت باندې و. که داسې ټایم کې ته متیازې په هغه باندې رابند کړي چې هغه له سخت زور ورکړی شاید هغه ته مطلب د مثانې وغیره نور تکالیف پیدا شي. او دویم دا چې هغه متیازې اسې شروع کړي چې ته ورپسې شي ابه منډې ویو متیازې او بول به شروع وي د لږ ځای په ځای به ډېر ځای څه شي پلید شي. دریم دا چې هغه نوی مسلمان دی د آدابو نه خبره دی خیر د سختي ورسره مه کوي نو پوهېږي. دې واقعي نه یو عالم استدلال کوي وایي دا بوډاګانو پورې کیسه روانه ده په هغې لږه خبره درته کوم نو هغه وایي یاره وایي دا ماشومان مسجد نه مه پره کوئ او مسجد کې پرېږدي دوی به څه کوي چې مسجد ته نه راځي آداب به کوم ځای زده کوي. دین به ګوره وایي نبي علیہ السلام غټ صحابي پرېښودی دی نو که ماشومانو متیازو کې کوي دي که نه. دا استدلال غلط دی. استدلال څه دی؟ غلط دی. څو وجوه دي په دې کې مختصرا. اول نمبر دا چې هغه صحابي هغه نوی مسلمانو د آدابو نه خبر نو زموږ ستا د کورنۍ ماشوم چې راځي یا زه ورته رابریدونو مو ته د آدابو نه خبر یو. زموږ ستا ګیرې په اسلام کې سپینې شوي زموږ زندګي پکې راغلله لہذا هغه حکم د واقعي په دې باندې فټ کول درست نه دي. یو دویمه وجه دا ده چې آل د هغه صحابي نبي علیہ السلام بدل د پوی کې غټ صحابي دی سمجدار دی بیا پوهېږه چې ګوره دا مسجد دی په دې کې څوک داسې نه کوي دا د الله کور دی شاعر فلان نو هغه صحابي نه بیا دا خطره شته چې بیا به ورته سماتې وکړي ولې سمجدار دی پوه شو. ماشوم ته که هر څومره وایي چې بچی دلته مه کوه خو ماشوم به بیا هم چې زور وکړي بیا به هم څه کوي به. لہذا د هغه واقع نه استدلال دې وجې نه هم درست نه شو محترمو. صحیح ده جی. دریم نمبر دا چې ته وایه دا ماشومان به څه کوي دې مسایلو کې بیا هم مخکې را روان دي. دا ماشومان چې دلته مسجد ته نه راځي نو دوی به دین کوم ځای زده کوي؟ دوی به دین مدرسه کې زده کوي. کوم ځای کې؟ مدرسه کې. د مسلمانانو کور اورانېږي چې د 20 جوماتو په سر باندې یو مدرسه هم جوړه کړي په خبره باندې بي دا انتظام به کوي. لہذا دلته مخکې راځي الاشباح ما سره دا کتاب دی الاشباح والنظائر او د دې شرح هم ما راونړله هغې هم لیکلي دي. دلته ګورئ په صفحه نمبر 360 باندې وتعلیم صبیان باجر لا بغیره. په مسجد کې په ماشومانو ته تعلیم ورکول سبق ښودل مکروه دي. څه شی دي؟ مکروه او منه دي که اجر او مزدوري او فیس سره وي. څه سره وي؟ فیس سره وي. بیا د دې شرح والا لیکلي دي چې ځینې فقها مطلق وي که فیس اخلي که نه اخلي په مسجد کې ماشومانو ته تعلیم ورکول مکروه دي. څه شی دي؟ مکروه دي. اوس به ته وایې چې پخوا نه را دا خو موږ نوي مسلې اورو
پخوانه دا کیسه را روانه ده نو چې تا نه ده اورېدلې چا درته نه ده بیان کړي نو زه دله څه وکړمه دا کتاب اوسنی نه دی پخوانی دی څه شی دی پخوانی دی ښه دا زموږ د فقهي مسایل پخواني دي خو که چا نه اورېدي نو هغه د شکر وباسي اوس کې واورېدل علاج پکار دی لہذا محترم احتیاط په دې کې دی احتیاط ګرچې ځینو فقهاو د جواز قول کړی دی خو احتیاط په دې کې دی چې ماشومانو ته سبق او تعلیم ورکول هغه ماشومانو ته چې د مسجد په آدابو ناخبري دا درست نه دي خاص کر چې بیا پیستې نه علي بیا درست نه دي صحیح ده جي په مسله باندې پوه شئ څه به کوي دې دپاره به د مدرسې بندوبست کوي یا مسجد نه هغه زما دا کور دی بالفرض هغه خالي ځای دی چې شرعي مسجد کې نه راځي داسې کیسه کې ماشومان ته سبق ښوول پکار دي مسجد شرعي کې ماشومان سبق ښوول درست نه دي خاجي لہذا دا د تلویث او د مسجد د ګنده کېدو سخته خطره ده آداب ناخبر وي چغې وي سوري وي سخاخ وي قالین ګنده جانماز ګنده مسجد ګنده او موږ تاسو کو ماشومان پاکو هم نه چې کله سکول له لګونو وینځو وی لمبو سر ولو وینځو غوړ کو سر ورته منګز او ګومنس کو او چې مسجد ته ځو نو د کور کو شابه د یو غنټې چې 2 بجې ټیم نو په 1 بجې مور را بهر کی وې دلته مونږ تنګ یو څه شي تنګ یو چې مدرسې او مسجد مولا باندې سم سر وګرځي پوه شو کنه خیر د کاغلی ونی کی هو چې مونږ ته نقلاش لہذا دا ناجایز دي څه دي جی ناجایز دي سما محترم دې د پاره د مدرسې بندوبست پکار دی چې کوم ځای کې مدرسه نږدې وي مهرباني کوي خپل ماشومان مسجد ته سبق ته ملي اوس زمونږ اکثر ځینو کې په مسجد کې فیس کم وي او په مدرسه کې یو د 500 په ځای 100 روپۍ نو پوښتنې د 500 روپو د لاسه مدرسې ته مړه هلته ښه سبق نه ښي بس هلته خیال نه ساتي ولې نه ساتي خو ستا 500 روپۍ زیاتې ځي خیال لري داسې مه کوئ ښه مدرسې ته ماشومان لګي مسجد ته ماشومان مه لېږئ پوهېږئ په خبره ښه جي بیا مدرسې چې کوم ځای بندوبست بالکل نه و صرف مساجد دي او اجرم نشته بیټکم نشته نو به عذري ضرورت او مجبوري بیا خیر اجازت شته خو بیا د هلته داسې ماشومان نه راولي چې هغه بیخي په الف او په با باندې نه وي لږ هوښیار ماشومان او رب العالمین دی زمونږ حکمرانانو ته د خپل شاعر شان مطابق عذاب او سزا په دنیا او په آخرت کې ورکړي امین ووایي ولې چې زمونږ دین سره څومره خیانت څومره غداري څومره مجرمانه رویه حکمرانانو اختیار کړې ده نو دومره بل چا اختیار کړې نه ده زما د سکول لپاره د ټاټ نه والا د کېناستو د کرسۍ نه والا د استازو د کتاب نه والا تر چاکه پورې بندوبست سرکاري شته زما د سکول او د کالج یونیورسټۍ د هر څه انتظام شته قسم بالله که زه پې خفه یم الله دې نور توفیق ورکړي دا زمونږ د قوم بچي دي ښه کار دی که بد دی وایه ښه دی که نه چې هر څه یې مفت کړي دي مونږ خوشحاله یو زمونږ قوم چې مفت تعلیم حاصل کړي مونږ خوشحاله یو خو آخر د دین دپاره بندوبست ولې نشته پوهېږئ که نه پوهېږئ په پاکستان کې سرکاري مدرسه شته وایه که نه شته داسې مدرسه شته چې د هغې ټول انتظامات د سکول او د کالج په شان حکومت کړي وي نن چې دین مظلوم دی نن دین ذلیل دی د دې په نگاه کې نن دین بې قیمته دی نن د دین تعلیم هر سړی نه حاصلوي د هغې وجه دا ده چې کوم حقوق کوم هغه د دنیاوي مراعات او دنیاوي فواید تنخواګانې وغیره سهولیات به دیندارانو مدرسینو ته اسلامي حکومت ورکول نن هغه سکول والا ته میلاویږي او مدرسې والا ته نه میلاوي نو زما مدرسې ته یا په ملک پاکستان کې یا په نورو ملکونو کې مدارس ته چې کوم بچي راځي او سبق پکې وي دا د قوم بچي نه دي تیز وایه دا پاکستانیان نه دي دا پښتانه نه دي دا د دغه خلکو بچي نه دي چې دا د سهار کې سکول وي مازدیګر بیا ماته راځي دي که نه نو دا دغلا پالیسي د قومي نظریه موږ سره ولې شریکي دین سره چې دین سره یو نظریه ده او د دنیا سره دي بله نه نو زه خو ورته ښې د زړه نه خیرې کومه خدایه چې چا هم دین سره غداري کړي که ملا کړي کامي کړي خدایه تباه و بربادي کړي د دې اوم نسل الله رب العزت که هدایت قسمت کې نه خدای دې ذلیل او خوار کړي ځکه زموږ دین سره ډېره غداري کړې نن قرآن بې قیمته دی د حضور احادیث بې قیمته دي فقه بې قیمته ده علم او دستار او ګیره بې قیمته ده
مدرسې خیال څوک نه ساتي. زه ستا بچو ته مفت سبق هم ښیم او در په در خورې په سر په بازارونو کې په دکانونو باندې 10 روپو په زه ولې ګرځم اخیره. زه د دین دومره ذلیل شو دومره بې قیمته شو او بیا د محتممان هم ځان نه سم زه وایم دا محتممان دي دا کار نه کوي. پرېږده موږ چې دا بچي عیسایان شي، پرېږده چې یهودیان شي، پرېږده چې ملحدین شي، پرېږده چې مشرکین او کافران شي. بچی به ستا عقیده زده کوي او در په در خورې په سر بولا زه کومه. محترمو دا ټول غداري چا کړې ده وایه؟ حکمرانانو چا کړې ده؟ نن ستا اوس تازه بل پاس شو په اسلامی جمهوریه پاکستان کې په کوم کې د امیر المؤمنین سیدکم وسیدت هؤلاء العلماء الجمهوریین د دې الدیمقراطیین د دې سردار او امیر المؤمنین د شهباز شریف په حکمرانۍ کې داغه په اقتدار کې ابل ورځ بل پاس شو د سین حکومت بل پاس کو چې آینده به مونږه د میوزک او د غانې بجانې ښودلو دپاره سکولونو کې 1500 اساتذه د مان اخلو هغه استادان به څه وي؟ تیز وایه څه به وي؟ هغه به آینده صوبې سند کې 1500 استادان د میوزک په سکول کې هغې به مونږ الو د هغې ځای یې وکړو چې دا زموږ سکول کې زموږ بچو ته ډمتوب وښیي. څه ورته وښیي؟ زما په ملک پاکستان اسلامي آئین اسلامي جمهوریه پاکستان زه خو ورته کفري مخکې هم ویلې اوس هم ویم بیا به مې او د کبر هم مې انشاءالله اواز راکړي. ځکه چې کوم نظام کې په کوم آئین کې په کوم پارلیمان او پارلیمنټ کې دا قسمه فیصلې ګانې بجانې حرامې دي که جایز دي وایه؟ نو چې کوم حرام بل پاس کیږي دا حرام بل حاکمیت اعلی مخالف دی که موافق دی وایه؟ تیز وایه. دا د قرآن او سنت موافق دی که مخالف دی؟ مونږ مولیانو ته وایو چې الله دې تاسو ته هدایت وکړي. دا 2 کلمې چې آئین ته ویلي دي دا صرف دې دپاره دي چې مونږ ته سترګو کې رانجه چولي دي نور عمل کې د دې اس حیثیت چې وی قرآن او کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کیا جائے گا. دا د قرآن او سنت موافق دی چې دا وشوه وایه که نه؟ چې دا قانون سازي کېده مخکې په ډکس باندې ملا ناست دی دې ملا خلاف ورزي ولې نه کوله؟ حاجي یاره چې مونږ ټول 4 سیټه دي په 4 سیټونو مونږ اسلام نشو راوستی. زم در ما خو دا ته مخکې ویلي دي چې ستا دا ټول سیټونه شي هم اسلام نشي راوستی. په خبره ته اوس دا خو ما مخکې ویلي خو یو مخالفت خو دې کولی شو که نه؟ پاسېدی به وي دا مسالېدار او جذبېدار دوادار تقریرونه چې عمران خان پسې کې بل پسې کې یو به د دې پارلیمنټ کې هم کړو چې دا خلاف شریعت قانون دی د آئین خلاف ورزي ده دا بل دې پاس خو بل پاس شو بل څه شو پاس شو. صحیح ده. دویم نمبر دا چې 5 ارب روپۍ د ګانو بجانو د منټینشنل او د په غټې سطحې سره د سینماګانو جوړولو لپاره بجټ کې 5 ارب روپۍ منظوري شي. څومره؟ څونه جي؟ که خیر زه کله لږ مخکې یا وروسته د اندازه کې غلط وم نو هغه معافي غواړم تاسو بیا خپل ځان له وګورئ. اخبارونو کې هم شته او په نټ باندې هم موجود دي. نو بهرحال او د 10 کالو دپاره د کنجرخانو او د دې ګانو بجانو د سنټرونه هغې نه ټکس اوچت شو. ټکس دی نه زما په اسلامي کتابونو ټکس شته د سکول په کتابونو مې ټکس شته په کاپیانو مې ټکس شته زما د 2 روپو په پنسن باندې ټکس شته زما په غړو ټکس شته چې زه د لږې نه مرمه. نن ورشه د ګرانۍ د وجې نه مسلمانانو خپل ګاډي او رکشې اوس وځولې چې هغه به تیل اچوي که په هغې به مزدوري کوي هغې د لږې نه مري په هغه شیانو ټکس شته خو ګانه بجانو باندې ټکس نشته. دا د اسلامي جمهوریه پاکستان دا د اسلامي نظام مبارک دی دی جمهوری مولیانو ته. الله رب العزت دی د داسې نظام نه مونږه په دین او دنیا کې محفوظ وساتي. په داسې نظام مونږ دنیا کې هم لعنت لګو آخرت کې هم پې لعنت لګو. ښه لګوي پې که نه لګي وایه؟ ټول وایه ټوله د اسلامي نظام دی وایه اسلامي نظام دی وایه که غیر اسلامي نظام دی؟ د ډیران په لاره باندې شک یو اسلام راتلې اسلام مقدس لاره شته. ښه په خبره باندې پوهېږي لہذا وختونه ځان له مه ضایع کوئ. دغه مولیان هم درخواست دی حکومت دغه ذلیلانو هم درخواست دی چې دا ذلیلانو
تا سردګانو بجانو د رامتابونو دپاره پیسې شته خو زما د مدرسې دپاره پیسې بلکې دا غلامان دا د کفر ټټوان ولټه رالګي هغه پیسې زر به ټیلیفون کې هفته کې خو به 2 ځل ما ته ټیلیفون کې ستاسو اکاونټ شته که نشته څه نمبر یې کوم بینک کې مې اکاونټ دی او پیسو فنډینګ درته د چا نه کي ستا نیا راته رالېږي څه شی لګي ستا نیا واده شه مسلمان سړي ته په خبره پوه شي او پتې دې څومره استعمال کړي نری پتې کاوه دې څومره استعمال او مدرسه کې مالګه څومره استعمالېږي خیال دې دی زما د مدرسې د مالګې پوښتنه کي او چنده څوک درکوي چنده آل د موږ پاسپورټ جوړول څه کار کې مېر مدرسه مې ده پاسپورټ مې نوی کول نو هغه حضرت وی یاره وی چنده څوک درکوي مې بس راغلی نو که ته څه راکوې اوس دې راکړه نو خوله دې چینګه لاړه که نه چنده څوک چنده درکوي چې په هغه موږ دا ملک راتنګ کړو چې چنده بیا در نه کړي خو رب العالمین وعده ده انشاءالله دین اوچتو دې په انشاءالله وي به او د دین دشمنان رب العالمین په تاریخ کې ذلیل کړي دي چې شیطان نه راواله د ابلیس نه راواله او تر اوسنۍ اتنیټ او اتحاد پورې او دا غلامان الله ذلیل کړل انشاءالله العزیز روز د روز به الله دې ذلیل کړي ښه نو محترمو دا مسله مې درته وضاحت سره وکړه لہذا مساجدو کې تعلیم نه دی درست آدابو خلاف ورزي ده د مدارسو دپاره د انتظام وشي او تاسو کې څوک نشته دی چې مطلب هغه اوچت شي که نه هر سړی دنیا راخیشتي دي مطالبې کله د یو شي احتجاج کله د بل شي خو چا تر اوسه پورې احتجاج ونه کړ چې د مدرسې بندوبست نشته لهذا موږ ته دي ایم این او ایم پی ایس سم جوړ کړي وایه مدرسه څه ستاسو ایم پی او ایم این ای او دا خلک چې زه خو ترې درخواست نه کوم او نه ورته موږ ضرورت شته الله رب العزت دی د یو کاسرین هم موږ وساتي د دې خلکو ښه او د دې کفر د ټټوانو د امداد نه د الله پاک موږ محفوظ کړي خو بهرحال ځان ته مسلمانان وي او تاسو یې ملګري نو تاسو ته پکار دي چې څوک یې بندوبست کوي نو دې هم مطالبه نه کوي چا اوسه پورې د احتجاج ونه کړ چې هلکه تیل 234 روپۍ ته ورسېده څومره دي او زما د امام صاحب هلکه د ستا څومره تنخواه مولي صاحب 15,000 څومره تنخواه دي 15,000 او دې سبق لځي بورډ ته په ایمان یې وایي 15,000 روپۍ د تیلو کېږي وایه که نه سترګې در پورې شته که نشته بیا به مولا پسې خبرې کوئ بیا به امام پسې خبرې کوئ چا دا سوچ ونه کړ چې موږ د هر چا بندوبست کوو خو د مولي صاحب او د قاري صاحب بندوبست موږ ونه کړ د ده د تیلو خرچه هم نه کېږي د موټرسایکله بیا د کور ته کرۍ ته تګ راتګ و دلته ضروریات بس تاسو مونځ خو بې قیمته شی دی که نه شی درته پروزي را پروزي بس اوسئ ورپسې الله دې موږ ته قدر نصیب کړي خدای د اسلامي نظام راوړي بیا زه تاسو ته یم انشاءالله او الاسلام یعلو ولا یعلى علیه الله پاک به د اسلام جنډې ورپوي انشاءالله د دین قیمت به درته بیا زه وښیم انشاءالله ښه بیا د علماو قدر درته وښیم الله دې وکړي څنګه موږ د اصل اسلامي نظام د امارت اسلامي نظام باندې الله سترګې او سینې یخه کړه خدای دې مو د پاکستان باندې هم یخه کړي الله دې ټول عالم اسلام عالم کفر باندې اسلام جنډې ورپوي بیا به د کفر او د کفر د غلامانو مرګرو ته مې بیګام خندله مې چې اسلام پکې منځ کې نه وي خلکو به کتلی وي چې کفر او د کفر غلامان خلک څنګه قتلوي ښه بیا قتل الالو المانه بیا زده کړه خو موږ ته اسلام هم بیا دا دعوت درکوي چې حضور علیه السلام مکة المکرمه باندې فاتحانه طور راغی هغه ظالمان او جابران چې حضور او صحابه تعذیب کړي د مکې مکرمې نه شړلي او هجرت باندې مجبور کړو بیا هم د اسلام دا تعلیم دی چې زه تاسو انتم الطلقاء تاسو آزاد یې تاسو نن زه ملامته کوم امنه زه ما آزاد کړه نن ماته د اسلام تعلیم دا دی نن هغه جابران او ظالمان چې زما شهیدان به ټوکړي ټوکړي کول ای به ګاډو پورې راختل هغې به تیزاب اچول ابه په ورونو باندې سېزل نن هغه ظالمان ته امارت اسلامي غاړې ورکړي خیال دی وی راځي معافي خیر دی راشي ظالمانو د کفر ټټوانو بوټان مه پالش کوئ خپل ملک ته راشي بیا هم ګوره اسلام تعلیم دا دی که اسلام حد پکې نه وي زه هلته م اسلام پابند یم ښه خو دا ظالمان د اسلام نه اول کې پابند دي نه اخر کې پابند دي د اسلام حدود کاش بس د اسلام حدود دي موږ اسلام حد نه وتې نه شو کنې بیا به مو خلکو ته ښوولی وی چې د ظلم بدله خلک څنګه اخلي د جبر بدله خلک څنګه اخلي د بيدینو د غلامان خلک څنګه راځوړندوي الله رب العزت دې په ټول عالم باندې اسلام اوچت کی اسلامی قانون دې الله پاک اوچت کی الله رب العزت مو تاسو ټول اسلامي نظام والا وګرځي محترم